په هرات ولایت کې د تارونو د تولید ستره فابریکه له کورني تولید څخه تر نړیوالو صادراتو په نننۍ نړۍ کې د تار او نساجي صنعت په ډیری هیوادونو کې د صنعتي تولید یو له مهمو ستنو څخه دی. په افغانستان کې په دې برخه کې یو له مخکښو تولیدي واحدونو څخه د هرات په صنعتي ښارګوټي کې فعالیت کوي. دا فابریکه نه یوازې د پرمختللي تولیدي مرکز په توګه پیژندل کیږي بلکې په سیمه کې د اقتصادي او کارموندنې رول له امله د هیواد په صنعتي پراختیا کې مهم رول هم لوبوي. موږ په دې فابریکه کې د تارونو د تولید پروسې د هغې ځانګړتیاوې او مختلفې مرحلې تاسو ته درپیژنو. د هرات صنعتي ښار په زړه کې د تارونو د تولید یو له لویو او پرمختللو فابریکو څخه ده چې د $1 میلیون په پانګونې سره پرانیستل شوې ده. دا فابریکه د خپلې لویې ساحې او عصري تجهیزاتو سره په سیمه کې یو له مخکښو صنعتي مرکزونو څخه ګرځېدلې ده. دا فابریکه هره ورځ تر 10 ټنو پورې تار تولیدولو وړتیا لري چې په دې توګه د کورنیو او بهرنیو اړتیاوو پوره کولو کې مرسته کوي. اوس مهال شاوخوا 300 کارګران او متخصصین په 24 ساعته شفتونو کې په کمپلیکس کې کار کوي او فابریکه یوازې د جمعې په ورځ تړلې وي. دا فابریکې د صادراتو په برخه کې هم ځانګړی ځای موندلی دی. د دې فابریکې لخوا تولید شوي تارونه اصلي صادراتي ځایونه چین، ایران او ترکیې ته دي. چین د دې فابریکې څخه د تارونو تر ټولو لوی واردونکی پیژندل کیږي. د دې فابریکې محصولات په مختلفو صنعتونو کې کارول کیږي په شمول د مخملي ټوکرونو، جرابو، خولیو او نورو جامو محصولاتو تولید. له همدې امله د سوت په تولید کې لوړ کیفیت او دقیق معیارونه ځانګړی اهمیت لري. په دې فابریکه کې د تار تولید پروسه پیچلې او دقیقه ده. خام مواد چې په عمده توګه د بلخ او هلمند ولایتونو څخه راوړل کیږي لومړی فابریکې ته داخلیږي او د څو مهمو مرحلو بشپړولو وروسته په تار بدلیږي. وروسته له دې چې دا خام مواد د فابریکې مختلفو برخو ته ننوځي لومړی د پخولو پروسې څخه تیریږي. په دې مرحله کې تارونه د لوړې تودوخې او فشار سره مخ کیږي ترڅو ټول ناپاکۍ لرې کړي. د دې مرحلې وروسته تارونه د پاکولو مرحلې ته ننوځي. په دې پروسه کې ټول ضایعات لکه پلاستیک، دوړې او کثافات له تارونو څخه جلا کیږي او وروستی محصول په بشپړ ډول او پاک ډول چمتو کیږي. د پاکولو وروسته تارونه د ترتیب کولو مرحلې ته ننوځي. په دې برخه کې تارونه په پرمختللو ماشینونو کې په ښه او احتیاط سره ځای پر ځای شوي دي. د فابریکې اتومات ماشینونه په دقیق ډول د تارونو فشار تنظیموي، دوی ته مناسب ضخامت او لچک ورکوي. دا ګام ډیر حساس دی ځکه چې د تار په کشش کې هر ډول تېروتنه کولی شي د وروستي محصول کیفیت ته زیان ورسوي. له همدې امله ټول پړاوونه د کیفیت کنټرول ټیمونو لخوا په دقت سره څارل کیږي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې محصولات په لوړ معیارونو سره تولید شوي. د دې فابریکې یو ځانګړتیا دا ده چې د ډیری تولیدي واحدونو برعکس د تولید پروسې ډیری برخې د بارانیو تجهیزاتو یا خدماتو اړتیا پرته په داخلي توګه ترسره کیږي. دې کار د لګښتونو کمولو، کیفیت لوړولو او احتمالي ستونزو کمولو کې مرسته کړې ده. کچیرې وسایل ستونزې تجربه کړي د ترمیم داخلي ټیم په چټکۍ سره مداخله کوي او ترمیموي. دې کار د تولید ستونزې کمې کړي او د فابریکې مؤثریت یې په دوامداره توګه لوړ ساتلی دی. دا فابریکه په افغانستان کې د لومړي خصوصي سود تولید فابریکې په توګه پیژندل کیږي او د هرات صنعتي ښار کې د دولتي نساجي فابریکو سره یو ځای فعالیت ته دوام ورکوي. د سیمې د کارموندنې او اقتصادي پرمختګ په برخه کې دا فابریکه ډیر رول لري. د ډیرو ځوانانو لپاره د کار فرصتونو د رامنځته کولو سربیره دا صنعتي واحد په هرات کې د اقتصادي او صنعتي مرکز په توګه پیژندل کیږي او د هیواد د صنعتي زیربنا په پیاوړتیا کې مرسته کوي. د افغانستان د تار او نساجي په صنعت کې د دې فابریکې شتون نه یوازې د هیواد د صنعتي ودې او پراختیا سره مرسته کړې بلکې د تولید او صادراتو معیارونو د ښه والي لامل هم سوی دی. دې تولیدي واحد نه یوازې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي بلکې د باکیفیته محصولاتو په صادرولو سره په نړیوالو بازارونو کې د افغانستان شهرت هم لوړ کړی دی. لکه څنګه چې دا فابریکه وده او پرمختګ ته دوام ورکوي، هیله ده چې نور ورته صنعتونه به په هیواد کې وده وکړي او په ملي اقتصاد کې به کلیدي رول ولوبوي.